په لندن کې مې ټکسي چلوله. په یو باراني ورځ کې مې یو کس خپل کور ته ورسوو. وایي کله مې چې ښکته کړو نو پیسې یې راکړلې او ولاړو. وایي ما چې لږ مزل وکړو نو پیسې مې وشمارلې. پام مې شو چې 20 پونډه یې اضافه راکړي دي. له ځانه سره مې وایي کرل ریبل شروع کړل چې پیسې ورکړم او که یې ورنه کړم. له ډېر فکر وروسته مې پرېکړه وکړه چې پیسې به یې وسپارم. بیرته ور وګرځېدم. د سړي دروازه مې ور وټکوله. راووتو. 20 پونډه مې ورکړل. ورته مې وویل چې دا دې ډېرې راکړې وي. سړي مننه وکړه. وی ویل ما غوښتل سبا مسلمان شم، خو پرېکړه مې وکړه چې لومړی به یو مسلمان امتحانوم. که غلا او دوکه پکې نه وه مسلمانېږم، او که وایي هېڅکله به مسلمان نه شم. اوس نه زه سبا جومات ته ځم او ایمان راوړم. وایي کله چې مې د دې کس خبرې واورېدې د بدن ټول ویښته مې ودرېدل. سخته لړزه را باندې راغلله او فقط همدا فکر مې کوو که پیسې مې نه وې ورکړې نو ټول دین به مې په 20 پونډه خرڅ کړی وو.